بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر علي وایم. ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ به یې، د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو، په نننی کلاس کې به زه تاسو ته ښایم چې خپلو ماشومانو سره به انګلیش څنګه وایي. نو که غواړئ چې دغه ټول معلومات ترلاسه کړئ، نو د هغې دپاره زموږ دا کلاس تر اخره پورې وګورئ. د دې نه علاوه ملګرو، ستاسو لپاره ما 2 کلاسونه نور هم اپلوډ کړي دي چې تاسو یې په وروستیو ویډیوګانو کې کتلی شئ. نو ملګرو، راځئ چې شروع کو دغه کلاس. Hold my hand، زما لاس ونیسه. Hold my hand، زما لاس ونیسه. Do not eat ice cream، Do not eat ice cream، شیریخ مخوره، یعنی آیس کریم مخوره. Do not be lazy، لټ مه جوړیږه. Do not be lazy، لټ مه جوړیږه. Then we will play، بس بیا خو به لوبه کو. Then we will play، بس بیا خو به لوبه کو. What did you eat، What did you eat، تا څه وخوړل. What did you eat، تا څه وخوړل. Do not disturb me، ما مه خفه کوه یا ما مه پازابوه. Do not disturb me، ما مه خفه کوه. I am angry with you، زه تا نه خفه یم. I am angry with you، زه تا نه خفه یم. Do not lie، دروغ مه وایه. Do not lie، دروغ مه وایه. Do not drink cold water، یخې اوبه مه څښه. Do not drink cold water، یخې اوبه مه څښه. Do not play outside، بهر لوبې مه کوه. Do not play outside، بهر لوبې مه کوه. How did you get hurt، ته څنګه خوږ شوې. How did you get hurt، ته څنګه خوږ شوې. Are you sick، آیا ته بیمار یې. Are you sick، آیا ته بیمار یې. Why are you silent، ته ولې چوپ یې یا ته ولې خاموش یې. Why are you silent، ته ولې چوپ یې. Why are you not answering، ته ولې ځواب نه راکې. Why are you not answering، ته ولې ځواب نه راکې. Go back، واپس لاړ شه. Go back، واپس لاړ شه. You are very bad، ته خو ډېر بد سړی. You are very bad، ته خو ډېر بد سړی. My hands are dirty، زما لاسونه ناولي دي. My hands are dirty، زما لاسونه ناولي دي. You are very good، ته خو ډېر ښه سړی. You are very good، ته خو ډېر ښه سړی. I am thirsty، زه تږی یم. I am thirsty، زه تږی یم. I am hungry، زه وږی یم. I am hungry، زه وږی یم. Walk slowly، په مزه مزه ګرځه. Walk slowly، په مزه مزه ګرځه. Come here، دلته راشه. Come here، دلته راشه. Speak loudly، په تیزه وایه یا په تیز تیز وایه. Speak loudly، په تیزه وایه. Keep quiet، چوپ کېنه. Keep quiet، چوپ کېنه. Believe me، یقین وکړه، یعنی ته په ما یقین وکړه یا زما په خبره یقین وکړه. Believe me، یقین وکړه. Write it down، دا ولیکه. Write it down، دا ولیکه. Have patience، زغم نه کار واخله یا د صبر نه کار واخله. Have patience، زغم نه کار واخله. Never give up، کله هم ماتې مه منه. Never give up، کله هم ماتې مه منه. Anything special، څه خاص شته، یعنی څه خاص خبره شته. Anything special، څه خاص شته. Go and study، لاړ شه مطالعه وکړه. Go and study، لاړ شه مطالعه وکړه. Do not cry، مه جاړه. Do not cry، مه جاړه. Do not shout، چغې مه وهه. Do not shout، چغې مه وهه. cry جړلو ته وایي او shout چغو والو ته وایي. Come in، دننه راشه. Come in، دننه راشه. Get ready، تیار اوسه. یعنی
تیار شه یا تیار اوسه. get ready تیار اوسه. do not fight جنگ مکوئ یا جنگ مکوه. do not fight جنگ مکوئ. do not jump توپ موهه یا توپونه موهه. do not jump توپ موهه. you will fall down راو به غورځېږي. you will fall down راو به غورځېږي. do you know تا ته پته شته. do you know تا ته پته شته. move aside یو طرف ته شه. move aside یو طرف ته شه. move a bit لږه خوا شه. move a bit لږه خوا شه یعنی د دې ځای نه لږه خوا شه. behave properly سم خوی کوه. behave properly سم خوی کوه. please understand په دې خبره پوه شه. please understand په دې خبره پوه شه. I forgot معنی هیر شو یعنی دا خبره معنی هیره شوه یا دا کار معنی هیر شو. I forgot معنی هیر شو. do not forget مه هیروه یعنی دا خبره مه هیروه. do not forget مه هیروه. do not be shy شرمیږه مه یا مه شرمیږه. do not be shy شرمیږه مه. sit the table میز سم که. sit the table میز سم که. ملګرو دا زموږ نننی کلاس په کوم کې چې تاسو ته موږ وښودل چې خپلو ماشومانو سره به انګلیش څنګه وایي یا هغه کمې جملې دي چې تاسو په خپل کور کې بار بار استعمالوئ. نو ملګرو امید لرم چې کلاس به مو خوښ شوی وي او ډېر څه به مو تیز زده کړي وي. ملګرو که غواړئ چې دغه رنګې نور معلومات زده کړئ نو د هغې دپاره زموږ وروستۍ ویډیوګانې وګورئ کومې چې موږ اپلوډ کړي دي. د دې نه علاوه د ماشومانو دپاره موږ 2 کلاسونه نور هم اپلوډ کړي دي چې په وروستۍ ویډیوګانو کې موجود دي. امید لرم چې ډېر څه به تیز زده کړئ. د الله په امان.